د پاکستان مشهور کرکټر شاهد افریدي وایي زړه یې غواړي چې سیاست ته راشي. د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او ستوری لوبغاړی شاهد افریدي ویلي زړه یې غواړي چې سیاست ته راشي او سیاست ته د راتلو وړاندیزونه ورته هم کیږي. د پاکستان ډان نیوز شاهد افریدي له قوله دغه خبره کړې ده. د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان هم د پاکستان د کرکټ لوبډلې کپتان و او د کرکټ نه د بس کولو وروسته خپل سیاسي ګوند جوړ کړی و. خو شاهد افریدي د سیاسي ګوند جوړولو څه نه دی ویلي. د ډان تر مخه افریدي ویلي د ملک نه د بیروزګارۍ او غریبۍ ختمولو لپاره د کار کولو سخت ضرورت دی. د چا د نوم نه اخیستو پرته پخواني کپتان ویلي خبرې او وعدې ډېرې شوي، پکار دي چې وعدې پوره کړل شي، د بیروزګارۍ او تعلیم مسلې هوار کړل شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په حکومت یې مخالفین ټکونه کوي چې په حکومت کې د راتلو نه وړاندې د کومې وعدې کړې دي په هغو پوره کولو کې پاتې راغلي دي. افریدي ویلي دا وخت د خیر ښېګړې په خپله غیر دولتي اداره کار کوي او هغه کار کوي کوم چې یو سیاستوالي کوي.